امن مونږ غواړو او امن راکړي. جنګونه نه غواړو نه غوښتي دي، امپوز شوي دي په مونږ باندې، امپوز شوي دي جنګونه هغه چې څنګه دي مونږ وس هم د امن لاره غواړو. دا ځوان محمد شفیق نومیږي، په کراچۍ پوهنتون کې زده کړې کوي او پلارنۍ علاقه یې قبایلي سیمه وزیرستان ده. وايي پوهنتون کې یې د پښتنو محصلینو سره په ګډه د پښتون کلتور ورځې په مناسبت دغه دستوره را جوړه کړې او د دې د لارې د مینې او سولې پیغام ورکوي. د ریډیو ټي وي سره خبرو کې نوموړي ویل د کلتور په ورځې د پوهنتون نور محصلین او استادان رابللي او دغه یوازینی پیغام وړاندې کوي. زمونږ خو یو موټیف ده پښتانه چې څومره دي ګرده په دنیا شي هغه امن پسند دي. دستوره کې نه یوازې پښتنو ځوانانو بلکې پیغلو هم ګډون درلود او د دوی سره د نورو ژبو ویونکي جینکۍ او هلکان محصلین هم دې ځای ته راغلي وو. د ریډیو ټي وي سره خبرو کې پښتنو پیغلو وویل دوی په کراچۍ کې نه یوازې خپل کلتور بلکې کلتوري اقدار هم ژوندي ساتي او ګرد نړۍ ته د پښتنو د سم مخ ښکاره کولو هڅه کوي. پښتنې زده کړې کوونکې پیغلې د کلتور په ورځ خپل پیغام په دغو ټکو کې وړاندې کوي. مونږ دې کې خپل کلچر ښودل غواړو ځکه چې کراچۍ کې د پښتنو دونه نمایندګي نشته یا دم نو هغه خلک یې هغه شانتې خپل کلچر نه ریپرزینټ کوي. نو مونږ ځکه دا کلچر شو ارګنایز کړی دی چې دا خلک دلته داسې دي اردو سپیکینګ دي، پنجابیان دي، سندیان دي، دې ته د پښتنو کلچر باره کې ډېر آیډیا نشته دی. دې ته دا نه ده پته چې پښتنو څه کلتور دی. دې هغه یې سوچ کوي چې پښتانه دي نو بم دماکې او ټیرریزم دا خبرې دې ته دا نه ده پته چې د پښتنو چې دا حصہ ده د کلچر هغه نه ده. ٹھیک اسٹوڈنٹ یم اور دا نن زمون کلچر شو دی ایکټیویټیز هو تاسو ګوري دا جوړا دا زما کلچر دی دا زما کلچر ایډریس دی. د پښتون کلتور په دغه راجوړه خوندوره دستوره کې چترالیانو او سیندیانو محصلینو ګډون وکړو، خپلې کلتوري ګډاګانې یې هم وکړې. حبیب الرحمن مندوخیل وایي دوی په پوهنتون کې هر چاته بلنه ورکړې چې راشي د پښتنو کلتور وګوري او پښتانه محصلین هڅه کوي چې په ښه ډول خپل کلتور نورو خلکو ته ښکاره کړي. او نن د ورځې د پښتون کلچر ډے چې په کراچۍ یونیورسټي کې هر کال جوړیږي سټوډنټ ویک پر د حوالې سره په دې کې زموږ پښتون ثقافت او د دې پښتون چې کم کلچر دغه پیش کول، خاص کر د دې کې چې ټول غټ سي هغه خلک خوښي هغه اتڼي او هغه اتڼ کوي او دې کې موږ رباب یا رباب هغه غولي. دستوره کې د مشاعرې یو برخه یې خودې شوې وه او پښتنو شاعرانو پکې خپل کلامونه وړاندې کړل. خوږ ژبې شاعر زرجان مداخیل خپله شاعرۍ کې وایي پښتانه ختمول غواړي دا د کوم ځای نه راغلي، دا وطن ورانول غواړي، موږ د چا دپاره وجدي په دې ځان پوهول غواړي. جوړه کړې د بمونو د چاودنو سلسله وه، یو جوګي و راګډ شوی چې په لاس کې چاړه وه، ته یې هم حلالولې زه یې هم حلالولم. د سوات د سیمې سره تعلق لرونکي سندرغاړي سلمان ګلزار د دستوري ګډونوالو ته پښتنې سندرې زمزمه کړې او ځوانانو ورته تود اتڼ وکړو. پښتانه محصلین وایي هر کال دغه دستور نمانځي او هڅه کوي چې خپل کلتور لا په نور ښه انداز کې نړۍ ته وښایي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ریډیو ټي وي، کراچۍ.